بیت خی چې د الله لحاظ بکې ان الله لطیف خبیر الله باریک څیزونه مینی دې کې دا اشاره ده دې خبرې ته چې ای زویه چېرته الله دې ګورې په ګناهونو وینني ګورې دې چې الله هر څه ویني تا نه زما دا سوال دی ای رورو ای خور کوم یو په تاسو کې نن سبا دا تربیت بچي له ورکړی چې بچي ها فیسبوک ګورې جنکو د تصویرونه وړي راوړي دې ته به نه ګورې په دې ټي وي کې په دې ډیش کې دا ستا که ته ناروا دي دا که ته روا دي دا مسلې چې ته بیان کړي که نه صرف شوق دا دی چې یاره وایي ډېر پکې داسې راشي وایي سم پوه دی په موبایل باندې او سم ورته خوشحاله سم ورته خوشحاله او که چېرته دا زوی یا دا لوري په ټیک ټاک کې څه ویډیو جوړه کړي که نه نو دی ورته من غټي یاره وایي خو دومره تکړه شوي دي چې ویډیوګانې هم جوړوي دې ته د سره سوچ نشتی چې دا دوی چې را کوم کار کوي دا د کومه لار باندې چې روان دي دا لار د څه لار ده او نه دې بچي له دا تربیت ورکړی چې بچیه ګورې الله ته ته ګوري ګورې لقمان حکیم په زوی ته هم دا خبره کوي ان الله لطیف خبیر کې دا معنی پرته ده زویه الله ګورې تعیني هر ځای کې چې یې دی خبیر په تا پوهه دی ګورې او څه چې ته کې د دې به سره حساب کوي او دا ضایع کېږي نه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر اے بچیا پابندی کو د مانځه او حکم کو په نیکۍ او منع کوه د بدۍ نه واصبر على ما أصابك او صبر کوه په هغه مصیبت چې ورسیږي تا ته ان ذلك من عزم الامور یقینا دا د پخو کارونو نه دي بچي د مانځه پابندي کوه عقیده پسې مسله څه راځي مانځه راځي که د دواړه مسلې د عقیدې سره تعلق ساتي یو دا چې الله تعیني او که د هر څه الله به راوړي د عقیده به ساتي او دغه شان د الله سره به شرک نه کوي دا دواړه مسلې د عقیدې دي اوس ورته وایي د مانځه پابندي به کوې زویه حدیث کې راځي چې د 7 کالو امر به ورته کوي او چې د 10 وي وهي به د 10 به وهي زمونږ هغه ډېر لږ به راته میلاو شي چې په مانځه باندې به د بچي نه خبر شوي بچی ته جومات ته نه ځي نه یې تللی نن که بس صحیح شو یا زه خبرې در سره نه کوم یا خرچه پې بندی نه نه هېڅ ورته هم نه خو صرف د یو ورځ مزدورۍ له لاړ نه شي بیا ورته وګوره یو ورځ د سکول ته لاړ نه شي بیا به پته ولګي د دې سره پروا نشتي چې دی مانځه له ځي که نه ځي دی درس له ځي که نه ځي دی دین یې زده کوي که نه دا او ډېر لږ مور پلار یې چې د هغوی سره د بچي د دې مسلې کمې چې د مانځه له تللی که نه دی تللی د تلاوت کړی دی که نه دی کړی ذکر او اذکار کوي که نه کوي دین یې زده کوي که نه کوي مدرسې ته ځي او که نه ځي دا تپوسونه کوي دویم او حکم کوه په نیکۍ او منع کوه د بدۍ نه دا په اسلام کې یو عظیم عمل دی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ښه کار امر او بد نه منع کول دعوت چلول زویه وي دین طرف ته دعوت کوه دا معنی شو واصبر على ما اصابك او صبر کوه سبحان الله کله چې ته د دین دعوت چلې نو څه به کېږي سختي به راځي نو چې سختي راځي نو زوی ته ووایي زویه په دې مصیبتونو باندې به صبر کوې ان ذلك من عزم الامور یقینا دا د پخو کارونو نه دي ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا او مکه ګوانینګې خپل او مکه ګوانینګې خپل خلکو ته ولا تمشي في الارض مرحا او مګرځه په ځمکه کې په لویۍ سره ان الله لا يحب كل مختال فخور یقینا الله
مینه نه کوي د هر لوی کوونکي خپل صفتونو کوونکو سره یا کوونکي سره. بل نصیحت چې سید زویه د الله سره خو د معامله برابر شوه خو د مخلوق سره معامله برابر ساته، عاجزي کوه. ولا تصعر خدک مه کږوه ننګې خپل خلکو ته. دې څه معنی ده مه کږوه ننګې خپل؟ یعنې تکبر مه کوه. یو نیم سړي سره د چې څوک میلاو شي که نه د ملاقات په وخت کې هغه د تکبر د لاسه خپل ننګې څه کړي هغه کوږ کړي، داسې به نه کوي. نه به په ځمکه کې تکبر سره ګرځو چې سینې دې راویستي او لاسونه یې دا کړي او داسې په لویۍ سره روانې، دا کار به نه کوي. ځکه چې د الله مختال لوی کوونکي ته وایي. فخور هغه لوی کوي سره د خپلو صفتو. یعنې یو نیم سړی مې لیدلی که مجلس کې کښېني بس ما دا وکړو ما دغه وکړو ما داسې وکړو ما دی متکبر هم دی او خپل صفتونه هم بیانوي. او بل صرف هغه چې متکبر د الله د دواړه بدې شي. حدیث کې راځي چې چا په زړه کې ذره برابر تکبر دی به جنت ته راځي. وقصد فی مشیک او درمیانه روي کوه په مزل خپل کې. درمیانه روي کوه یعنې مه ډېر تیز تیز ګرځه او مه ډېر په ارام ګرځه. لکه عبدالله بن مسعود نه نقل دي چې یهودیانو به ډېر تیز مزل کوو، نصاراو به ډېر رو رو کوو، د میږي په شان به روانو. نو نه به ډېر تیز د یهودو په شان او نه ډېر رو د نصاراو په شان، بلکې درمیانه روي به کوې. بعض وایي دا عاجزي ده، دا رو رو تله بلکل دا تبتل دا قصې اخیستی شوي نصاراو نه دي. نو بعض کې تاسو دي په روډ باندې به ډېر سم ورو روان او دا سټ به داسې جوړن کړی، دا د صوفیان چې کوم دي دوی دا چلې کوي. نو دا صحیح طریقه نه ده بلکې درمیانه طریقې سره به ځي. واغضض من صوتک او ښکته که باز اواز خپل. یعنې بې ضرورت اوازونه اوچتول دا د سنجیده انسان کار نه دی، د دروند انسان کار نه دی. الا ده که ضرورت راشي هغه به جدا مسله ذکر من صوتک ووایي. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. یقینا ډېر ناکاره د اوازونو نه خامخا اواز د خر دی. دا خرې په دې ذکر کو چې نفرت پیدا شي د دې صفت سره. چېرې هڼېږي خر چې دی هڼېږي به ما. نو یو اوچت مسلمان یو سنجیده انسان به دا صفت وي چې دی به چغې چغارې نه وایي. الا دا که چې د ضرورت راشي یو ځای کې یو خبره تیز کولو ته هغه به جدا مسله ده.